د ولسمشر غني دوه تازه امرونه څه ویلي او غبرګونونه څه دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني دوه تازه امرونه او پرېکړې کړې چې ګڼ غبرګونونه یې راپارولي. تېره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ کابینې اعلان وکړ چې د ښځو چارو وزارت وړاندیزې منلی او له دې وروسته به ټولو ولایتونو کې د والي د مرستیال په توګه ښځې ګماري، یعنې د هر ولایت مرستیال والي به یوه ښځینه وي. او دویم امر یې دا کړی و چې ټول وړپوړي چارواکي به خپله شتمني ثبتوي او که ثبت نه کړي معاش ښکته کیږي. په هر حال د ولسمشر غني دغه دوو پرېکړو ځینې غبرګونونه راپارولي. د ښځینه ګمارنو باره کې ډېرو کمو خلکو د دې پرېکړې هرکلی کړی، خو زیاتره نیوکې موجودې دي. خلک وایي مرستیال والي د والي په نشتون کې د والي حیثیت لري چې مسؤلیت یې خورا زیات دی او ښځینو ته باید ونه سپارل شي. دوی وایي داسې حالات نه دی چې نور ټول غمونه خلاص شول او یوازې د ښځینو ګمارل پاتې چې توجه ورته وشي. د دویم امر باره کې بیا نظر دا دی چې که څه هم د شتمنیو ثبتېدل به د فساد سره مبارزه کې یو څه ګټور وي، خو بیا هم باور دا دی چې دا کار د فساد مخه نشي نیولی. خلک وایي په کار خو دا وه چې له دوی سره د دوی د شتمنۍ حساب شوی وای چې دا دومره شتې له کومه کړل. او بل نظر دا دی چې چارواکو ته د دې پر ځای چې د معاش په بندېدو ګوتڅنډنه ورته شوې وای د ګوښه کېدو یادونه باید ورته شوې وای. باور دا دی چې چارواکي د خپلو معاشونو په کیسه کې نه دي او ځینې وخت ان خپل معاشونه هم نه اخلي او دوی د خپلو معاشونو څو چنده په خپله دنده کې پیدا کوي. په هر حال تاسو د ښځینو د ګمارنو او دغه راز د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبتېدو باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلی او بخښونکی خدای سپارم. د الله په امان.